قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبانو ټول نړۍ ته سخت ګواښ وکړ. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. طالبانو په یوه اعلامیه کې ټول نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړ او زیاته یې کړه چې نور باید له افغانستان سره احتیاط وشي. د طالبانو ډلې نن د جدي شپږمه چې له افغانستان د روسانو له وتلو سره برابره ده یو اعلامیه خپره کړه چې پکې له ټولو هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دوی باید د دې کار اجازه هم هیڅکله ورنه کړي. طالبانو وویل چې د افغانانو ازادي خوښه او د نړۍ سور تړاکونه یې مات کړي دي او ازادي ترې اخیستې ده. د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې له ټول نړۍ سره دوه اړخیزه اړیکې غواړي او هیڅ چاته د زیان اړولو نیت نه لري. دوی له نړیوالو غوښتل چې د افغانستان له کورنیو چارو دې لاس پر سر شي او د دې هیواد په کورنیو چارو کې دې لاسوهنه نه کوي او دا فکر دې هم نه کوي. طالبان یو ځل بیا له نړۍ څخه وغوښتل چې له افغانانو څخه دې خپل فشارونه لري او خپل حکومتولۍ کولو ته دې پرېږدي. طالبان څه غواړي؟ په افغانستان کې د طالبانو راتګه څو میاشتې وځي. له هغه راوروسته اوس دا ډله غواړي ښه حکومت ولري او د نړۍ سره اړیکې ولې دوی اوس په دې کې فساو دي چې له نړۍ سره د اړیکو جوړولو چل زده کړي او د حکومتولۍ په برخه کې یې له همکارۍ ښه کار واخلي. خو څرګنده خبره ده چې نړۍ دومره ژر پر طالب باور نشي کولی. امریکا پر طالبانو د وعده خلاف نوټ پورې کړ. د بشري حقوقو د څار سازمان نن د طالبانو لوري د ښځو په هکله د محدودیتونو په وړاندې غبرګون وښود او زیاته یې کړه چې د طالبانو له لوري وضع شوی نوی قانون د ښځو د زنداني کېدو په معنا دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم نن د طالبانو لوري د محدودیتونو د وضع کېدلو په هکله وویل چې دا کارونه امریکا ته د منلو وړ نه دي او طالبان باید ډډه ترې وکړي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.